اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه باندې روغ او جوړ اوسېږي او د صحت په جامو کې پټ اوسېږي. ګرانو مالدارانو دا چې مالداري په افغانستان کې رشد وکړي نو د همدې په موخه باندې موږ ځینې درسونه شروع کړي تر څو هغه کسان چې هغه فارمداري کوي یا غواګانې ساتي په کورونو کې یا په فارمونو کې چې هغې د ګټه وکړي نو د هغې دپاره چې دی موږ واړه واړه درسونه برابرو تر څو وکولی شي چې خپل فارمونه مدیریت کړي او همدا درسونه د هغې د ګټې دپاره دي. زه راځم نن یو مهم شي باندې بحث کوم، هغه د غواګانو د نسلګرۍ ریکارډ دی. یعنې غواګانې چې کله بلاربېږي او کله لنګېږي دغه ریکارډ باید تاسو سره موجود وي. که تاسو سره چېرته دقیق تاریخونه موجود نه وي یا اسناد د سره موجود نه وي نو تاسو خپل فارم سنجش نشئ کولی چې په نتیجه کې به تاسو اکثره وخت له تاوانونو سره مخ کېږي. ما دا ریکارډ چې د کاغذ دی او ساده قلم او د کتابچې په مخ باندې جوړ کړی دی. تاسو کولی شئ که کمپیوټرونه لرئ او په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هستئ د دغې معلوماتو په اساس باندې کولی شئ چې خپلې کتابچه تاسو جوړه کړئ. تاسو ته پکار دی چې تاسو یو ځانګړې کتابچه ولرئ د دغې ریکارډ دپاره او دغه په دې کې وساتئ. نو څنګه کولی شو چې د غواګانو د نسلګرۍ ریکارډ جوړ کړو؟ زه تاسو ته دا ټکي په ټکي باندې تشریح کوم او په ساده ژبه باندې که چېرته تاسو پرې پوه نه شئ کولی شئ چې په کمنټ کې ننګ ته ولیکئ. ښه، تاسو یو پاڼې ته ضرورت لرئ داسې سپینې ته او خطکش ته ضرورت لرئ. که خطکش نو کولی شئ داسې کتابچه واخلئ چې هغې کې تیار خطونه وي. مثلا یو غوا ده د هغې شمېره پکار ده. که تاسو سره 3 غواګانې، که تاسو سره 4 غواګانې یا 2 غواګانې د هغې دپاره نوم کېښودل یا حد اقل د هغه شمېره کېښودل دا ضرور دي تر څو وکولی شئ تاسو هغه که فارم کې تاسو سره ډېرېږي غواګانې یا مثلا نورې غواګانې خاطره چې معلومې شي نو یا پې نوم ایښودلی شي یا پې نمبر ایښودلی شي. مثلا دا د غوا شمېره ده، صحیح ده، 15 اول کومه برخه یا کالم چې دی دا باید د غوا دپاره داسې صحیح ده. دې کې تاسو کولی شئ چې تر 10 پورې 12 پورې غواګانې دلته راوړئ. ورپسې دویم کالم چې دی یا دویمه برخه چې ده دا د غوا د لنګون تاریخ دی. یعنې ستاسو غوا څه وخت لنګه شوې ده. تاریخ مثلا دا 015 غوا چې ده دا په اول تاریخ د 5مې میاشتې په 2020 تاریخ باندې لنګه شوې. ورپسې مثلا دا 011 غوا چې ده دا په اول تاریخ د اولې میاشتې دا مثلا مثال ما ورکړی 2020 باندې لنګه شوې. مثلا دا 0 غوا چې ده دا 13 تاریخ د 11مې میاشتې د 2019 باندې لنګه شوې. دا مخکې لنګه شوې او دا 2 چې دي دا وروسته لنګې شوي. نو تاسو چې کومې غواګانې تازه لنګېږي هغه کولی شئ چې هغه په چکي کې جدول کې واچوئ. ښه، مثلا دا غوا ده دا 015 غوا ده دا 015 غوا ده دا په اول تاریخ د 5مې میاشتې باندې لنګه شوې ده. وار راوړه او تاسو الکا کړله سهار 6 بجې. دلته باید تاسو لومړی الکا ولیکئ، بیا دا په 2 برخو باندې وویشئ چې یو وخت وخت راځي او یو وخت بل خط د چی راځي، بله خانه د تاریخ دپاره راځي. مثلا دا غوا په دغه تاریخ باندې لنګه شوله، په دغه تاریخ باندې دا څه شوه غویمه شوه. مثلا فکس یو میاشت وروسته دې غوا څه شو، که 2 میاشتې وروسته تقریبا دې غوا څه شو که وار راوړه غویمه شوله او تاسو په سهار 6 بجې ماښام 6 بجې باندې دا څنګه کړله دا الکا کړله. یعنې د لنګون نه 2 میاشتې بعد باید غوا راوړي. دویمه الکا تاسو دې ته لا نه ده کړې، فقط تقریبا داسې ووایه چې د 9مې میاشتې په 10 تاریخ باندې چې دی تاسو کولی شئ چې البته وبخئ دا به اتم راځي، دا زه اتم کوم. مثلا په 8مه میاشت باندې تاسو چې وکړه د ټیسټ وکړو د غوا څنګه شوله بلار به وښودله. کولی شئ چې تاسو د حمل ټیسټ د 20 ورځو نه اخوا یا د 25 ورځو نه اخوا په الټراساونډ باندې وکړئ او د 15 40 ورځو نه اخوا چې دی دا په لاس باندې کېږي. صحیح ده. غواګانې عموما په خپله ګېډه کې چې دی د 290 ورځو نه تقریبا تر 292 ورځو پورې چې په اوسط ډول باندې 283 ورځې راځي یا 2 ورځې راځي دومره دا بچی ساتي. یعنی حمل دوران چې دی دا څو ورځې دی
دا دومره دی. صحیح ده. اوس راځم او که چېرته غوا مثال درکړمه تاسو په کوم تاریخ باندې ولیدله، مثلا په همدې اول الکا کې چې غوا ته مې الکا کړې ده او په دې تاریخ باندې ولیده چې دا بلاربه ده، نو تاریخ د کم تاریخ نه شروع کېږي؟ د دوران دا د دغې تاریخ نه شروع کېږي. نو د دې 13 تاریخ نه به تاسو څو ورځې حساب کوئ؟ 283 ورځې یا 209 ورځې په اعظمي ډول باندې یا 292 ورځې وښیي 202 ورځې به حساب کوي. تاسو به دا معلومه شي چې دا غوا په کوم تاریخ باندې باید لنګه شي. دا باید په 14 تاریخ د 5مې میاشتې د 2020 کال باندې د شي دا لنګه شي. راځم دویمې نمونې ته. مثلا دلته یو بله غوا ده 011 دا لنګه شوې ده د اولې میاشتې په اول تاریخ په 2020 کال باندې. صحیح ده. دې اول ځل چې دا غویمه شوله په اول تاریخ خو د دویمې میاشت 2020 یعنې فکس داسې وایي چې څه کم 3 میاشتې وروسته چې دا غویمه شوله او تاسو ماښام کې چې وکړله اوله الکا ورته په ماښام کې وکړله. د ده نه وروسته بیا تاسو کم از کم 2 میاشتې بعد دا چک کوئ. صحیح ده. چې کله م چک کړله په 20 تاریخ د 2004 میاشتې په 2020 باندې، نو تاسو دا معلومات کېږي چې ډاکټر درته وایي چې غوا م څه شی ده؟ وچه ده. نو تاسو څه کوئ؟ عموما بیا انتظار وباسئ یا همغه طریقه چې مخکې ما ښودلې ده همغه طریقه کاروئ تر څو غواګانې پکې کېږي بیا غوار راوړئ. نو تاسو دویمه الکا چې ده مثلا دا په څو باندې چک کړې وه، دا په مثلا دویمه الکا باندې په څو باندې وکړله، مثلا غوا وار راوړه په 13 تاریخ د څومې میاشتې باندې؟ په 4مه میاشت باندې. نو د ده نه وروسته چې دی بیا تاسو چک کوئ په 9مه میاشت باندې 2 میاشتې وروسته 3 میاشتې وروسته چک کوئ تاسو غوا بیا چک کوئ ګورئ چې غوا په ټسټ کې څه شوې ده؟ بلاربه شوې ده. نو تاسو به د دغې تاریخ نه اول الکا خو تاسو ته معلومات وشو چې غوا د څه وه؟ وچه وه. خو د دویمې الکا نه دې ځي چې غوا څه ده؟ بلاربه شوې په دغې تاریخ باندې تاسو چې ولیده غوا. نو د کوم تاریخ نه به حسابوئ؟ د دې تاریخ نه به د ده نه چې 283 ورځې د تاریخ سره جمع کړي دا تقریبا د 4مې میاشتې 14 تاریخ د 2020 کال باندې دا د غوا د لنګېدو نیټه ده چې په همدغې حدودو کې به دا څه شي؟ لنګه شي 1 ورځ یا 2 ورځې مخکې وروسته. مثلا دریم کیس تاسو در کوم غوا ده مثلا سلمه شمېره دا 13 تاریخ د 11مې میاشت باندې لنګه شوې ده 2019 کې سهار 6 بجې وار راوړی او مثلا د دویم تاریخ د دویمې میاشتې 2020 باندې دې کې تاسو ته اول الکا وکړله. د دې اول الکا نه مثلا وروسته تاسو څه وکړه؟ ټسټ وکړو. د ټسټ لپاره دغه 3 خانې دي، د الکا لپاره دا 3 خانې دي: اول الکا، دویمه الکا، درېمه الکا. اول ټسټ، دویم ټسټ، درېم ټسټ. صحیح ده. نو تاسو راځئ دا ټسټ هم کوم ځای کې وکړو؟ مثلا دې ځای کې مو وکړو. د دې الکا ټسټ هم چېرته وکړو؟ دلته مو وکړو. یعنې دا په داسې ووایي چې د دویم تاریخ د دویم میاشتې 2020 باندې دا غوا چې وه په دغه تاریخ چې لنګه شوې ده دا تاسو الکا کړې وه. تاسو یې ټسټ وکړه په 4 تاریخ د 5مې میاشتې تاسو دا معلومه شو ډاکټر درته ویلي چې غوا م څنګه ده؟ وچه ده. د ده نه وروسته مثال درکړمه د 13 تاریخ د 5مې میاشتې یعنې حدود د تقریبا 2 میاشتې وروسته چې دی یا 3 میاشتې وروسته غوا بیا څه شوه؟ غویمه شوه. تاسو ماښام 6 بجې بیا څه کړه؟ په دویم ځل باندې الکا کړه. او د دویم ځل د الکا کېدو نه وروسته چې دی تاسو بیا د دې ټسټ چې دی د ټسټ بیا تاسو په کوم تاریخ وکړئ؟ فکس یا مثلا د 13 تاریخ د 9مې میاشتې باندې وکړو. تاسو ته بیا دا معلومه شوله چې 2 میاشتې بعد بیا هم ستاسو غوا څنګه ده؟ وچه ده. د هغې نه وروسته بیا مثلا په 9م تاریخ د 9مې میاشتې باندې د غوا بیا وار راوړه یا تاسو ته دوا ورکړله. صحیح ده. او سهار کې مې الکا کړله او په 3م تاریخ باندې چې دی په 3م ځل باندې چې تاسو کله غوا ګورئ 2 میاشتې وروسته 45 وروسته 45 ورځې وروسته نو د 11 تاریخ د 11 میاشتې په 2020 کال کې دا څه شو؟ دا د بلاربې معلومات د دې وشو چې دا بلاربه ده. اوس د دې د لنګېدو تاریخ به کوم ځای نه معلومیږي؟ دا به اصلا د اول نه معلومیږي، دا د دویم نه معلومیږي. دغه درېیم ځل چې کوم دی د دې نه تاسو حساب کوئ چې دغه تاریخ باندې د لنګېدو نیټه د سره خوا کې باید چې کله خوسکي غوا لنګېږي خوسکي جنس باید ولیکي چې دا نارینه دی او ښځینه. مثلا نارینه راغی، صحیح شوه، دا مثلا ښځینه راغی، مثلا دا هم ښځینه راغی،
په دې کې تاسو دا معلومات کېږي چې تاسو په فارم کې چې د فیصدي د نرانو او د ښځو خوسکیو په کومه اندازه باندې دلته کولی شي چې مثلا وزن یې ولیکئ. مثلا دا وشو 240 کیلو، مثلا دا وشو 140 کیلو، دا مثلا وشو 50 کیلو. نو بیا تاسو کولی شئ چې معلوم کړئ که کوم غوا د سخت ځایي مشکل لري، بیا کولی شئ چې هغه د داسې نسل وکاروئ چې هغه په اسانۍ باندې څه شي بچی وزېږي. دا د څه دپاره دی؟ دا د ده دپاره دی که چېرته مثال درکړم تاسو یو غوا لرئ، مثلا دا غوا ده مثلا سرم نمبر غوا ده، اول ځل، دویم ځل او په دریم ځل باندې دې القا اخیستې ده. دغه غوا مثلا دا په دویم ځل باندې چې دی بلاربه شوې ده، او دغه غوا چې ده دا په اول ځل باندې بلاربه شوې ده. اوس د ده خصوصیات نسبتا ده ته او ده ته ښه دي. اوس تاسو په دغسې فارمونو کې چې هغه غواګانې ستاسو ناوخته بلاربېږي او په ټیم نه باندې نه بلاربېږي، د هغې عامل باید پیدا کړئ چې یاره دا د مور یا د اجدادو طرفه کمزورې ده، یا د ده خوراک کمزوری دی، یا مثال اکثر وخت داسې کېږي چې هغه سیست ولري، ناروغي ولري. نو تاسو باید کم از کم 2 القاګانو تصور وکړئ. که چېرته 2 القاګانو وروسته چې دی غوا بلاربه نه شوله، نو بیا کولی شئ چې تاسو څه وکړئ، درملونه وکړئ. ریکارډ ډېر زیات ضروري دی. ریکارډ د ځان سره وساتئ تر څو تاسو ته مکمل معلومات وشي، ځکه اکثر وخت موږ او تاسو نه چې تاریخونه دا موږ او تاسو نه هېرېږي، او مالدار په دې ګمان باندې فکر کوي، دی په داسې فکر کوي چې مثال زما غوا به کېدای شي بلاربه وي، خو هغه بلاربه نه وي، هغه وچې 6 میاشتې 7 میاشتې 8 میاشتې انتظار کوي، او بعد د هغې نه بیا غوا چې دی هغه بیا په قصاب باندې خرڅوي. نو مخکې دې نه چې تاسو صحیح تصمیم ونیسئ چې هره غوا قابل د تېرېدو ده نه د تېرېدو، یا دا ناروغه ده یا دا روغه ده، زخم لري نه لري، یا مثال درکړم دا باید زه په کم تاریخ باندې لنګه شي، دا باید په کم تاریخ باندې باید بلاربه شي. مثلا کله کله داسې کېږي چې غوا مثلا اول وار راوړه، غوا وار ورکوي، نور تاسو باید ټسټ وکړئ ته. غوا مثلا وار راوړه دې کې نور تاسو خوښه کړله، همداسې بیا ته هم څه کړله ونې لیدله، نو کال بعد یو دم تاسو ته معلومات کېږي چې غوا څه ده، یا 6 میاشتې بعد معلومات تاسو کېږي چې غوا څه ده، غوا وچه ده. نو دویمه میاشت باندې حد اقل تاسو باید غواګانې ټسټ کړئ چې کمې وچې دي، کمې بلاربې دي، او د همدې په جدول په اساس باندې تاسو کولی شئ چې څه ونیسئ، تصمیم ونیسئ. نو دا هغه فارمونو کې یا هغه ځایونو کې چې حد اقل یو کس 3 غواګانې لري یا 2 غواګانې لري، هغه سره باید دا معلومات مکمل ډول باندې موجودي. نو خدایم روغ لره. فارسیم خوب فارسیم تشریح میکنم. این جدول نسلگیری گاو هستند. وقتی که مثلا یک جدول خرد هستند ترتیب کردیم ما، اینجا شماره گاو هستند 1 2 3 و اینجا تاریخ زاییدن گاو هستند که مثلا به کدام تاریخ چوچه داده گاو چوچه زاییده. بعد از اون مثلا این کالم این تقریبا این جدول چند بخش در اول که از القاء القای دفعه اول، القای دفعه دوم، القای دفعه سوم. بعد از اون بس مثلا تست حاملگی، تست حاملگی 1 دوم سوم، باز تاریخ تولد چوچه، باز جنس چوچه، و بعد از او وزن گوساله و ملاحظات هست. مثلا شما یک گاوی دارین به این شماره به این وقت چیز پیدا کرده، چوچه را زایده، گوساله را زایده، صحیح. بعد از او مثلا گاو با طلب میشه، شما به تاریخ 36/2020 را چی میکنین؟ القا میکنین. په پښتو کې مرو مخکې تشریح به کولای شي دا ویډیو خلاص شي، بیا به شیر کو به کولای شي جواب وګورئ. بعد از او تست حمل انجام میدین و این تاریخ دیگه شما مثلا گاو القا کردین، تست حمل مثلا نتیجه داد که مثلا اینجا گاو چی هستن حمل گرفته، از این تاریخ حساب میشه 200 گاو عموما از 297 الا 292 روز که از چیز میگه دوران حملش هست دیگه. باز از این تاریخ ما حساب میکنیم 292 یا 283 روز به شکل اوسط حساب میکنیم، تقریبا در حدود 16/5/2021 کی چیز میشه این چوچه میزه. مثلا شماره دیگه که هستن از 0/11 هستن، مثلا گاو اینجا بخطلا اینجا چوچه زایده شام 6 بجه از تاریخ 1/2/2020 مثلا شما القا کردین، بعد از تست حاملگی میکنین، بعدم در حدود تقریبا 2 ماه یا 2.5 ماه میبینین که گاوتان در تست اول چی برآمده،
حمل نگرفته. باز چیز میکنین، باز انتظار میکشین یا مختلفی که ما پیشتر نشان دادیم سرزوم میرین، گاو بقا طلب میکنین، پس القا میکنین. بار دوم مثلا در تاریخ 34 مثلا یک گاو شما القا کردین، بار دوم باز تست میکنین، میبینین که مثلا در تاریخ 5-7 گاو چی هست حمل گرفته. از این تاریخ میایم به این تاریخی را جمع میکنیم، تقریبا 4/4/2021 این گاو که به شکل اوسط 283 روز چیز میگیره حمل، دوران حمل هستند. گاو به این تاریخ زایدن گوساله هستند. باز میتونین که وقتی که گوساله زایید نوشته کنین که این مثلا مرد از چیز است، معده است یا نر هستند، به خاطر فیصدی که معلوم شه. یا وزنشان نوشته میکنه، به خاطر که اگر مسائل چیز پیدا کردن، سغزی پیدا کردن، از او بقا گاو باز استفاده نشود. به همین ترتیب مثلا این گاوی شماره 100 هستند، به این تاریخ مثلا 2019 چوچه تولد کرده، دفعه اول القا کردین به این تاریخ. گاو که است دیدین که در این تاریخ بعد از 40 روز دیدین که چیز نشده، القا نشده، حمل نگرفته باشین. بار دوم باز القا کردین به این تاریخ، دیدین که بازم خشک برآمده. بار سوم که اصلا مثلا تاریخ 9 که ببینین، بار سوم باز بعد از 2 ماه چک میکنین که چی هست، گاو حمل گرفته و این 283 روز که به شکل اوسط حساب کنین. این تاریخی چی هستن، چی میگن، احتمالی ازی که مثلا ای به تاریخ چوچه بزه. دوستانو خو وخت ته واړم، خدایم روغ جوړ او باد لره. او دا ویډیو په پښتو او فارسي دواړو ژبو باندې تاسو کولی شئ چې په مکمل ډول باندې له سر نه تر اخره پورې وګورئ. که څه پوښتنه لرئ موږ ستاسو په خدمت کې یو. د الله په امان.